على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا رب أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا رب إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم يا ربي أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ربي اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة. اللهم يا ربي جئنا ببضاعة مزجاة. اللهم يا رب جئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا يا رحمن يا رب العالمين. يا الله زازم القريدي طلبات ده مختلف ولا قلنا غلود الذكر ده بارا. يا الله علم نافع ورتنسيبك. يا الله أغا علم ورتنسيبك في الدنيا وآخرة بارك بخيستشي. إله العالمين دوي وجنا. يا الله دوي بكورونك خوش علينا راولي. يا الله دوي بكورونك رزق فراخك. يا الله رحمتنا وبركتنا بيرانا زلكي. يا الله مدير كمزوري ده علم حق من ندى ذاكري من ده كتاب حق من ندى ذاكري. يا الله مونږ ته غیبي علم نافع نصیب کړي. یا الله د خپلو خزانو علم نافع نصیب کړي. یا الله مونږ ډېر تقصیرات کړي، ډېرې کوتاهیانې هم کړي دي، ډېرې کمزورۍ هم کړي دي. یا الله مونږ سره د خیر معامله وکړي. یا الله مونږ سره د فضل معامله وکړي. یا الله مونږ سره د رحم معامله وکړي. یا الله که زمونه کمې شوي غیر حاضرین شوي، یا الله ته مونږ باندې رحم وکړي. یا الله ته مونږ ته زمون خطا معاف کړي. یا الله زمون کمزورۍ نه مونږ ته معاف کړي. یا الله دا نیکان بندگان دي راغلي دي د علم زده کړې دپاره. یا الله کوم مقصد باندې والدین را لېږلي، یا الله هغه مقصد ورته نصیب کړي. یا الله که والدین ورسره ورونو یا ماماګانو چا هم ورسره د دین په خدمت کې او د دین په دې زده کړه کې کوم قسم تعاون کړی، چا داخل کړي دي، څوک خرچه ورکوي، څوک ورته کتاب علي، څوک ورته نصیحت کوي، څوک ورته رهنمایي کوي. یا الله هغه ټولو ته مغفرت نصیب کړي. یا الله د هغه ټولو نور بچیان هغه هم کامیاب کړي، هغه هم د دین زده کوونکي جوړ کړي. یا الله هغوی ته هم علم نافع ور نصیب کړي. اله العالمین مونږ باندې خپل فضل وکړي، مهرباني وکړي. یا الله مونږ چاته محتاجه کېما. یا الله که هغه زمونږ د علاقې نوابان دي او که خانان دي او که وزیران دي، یا الله که هغه هر څوک دي، یا الله مونږ د چا مخې ته ودرېما. یا الله مونږ د خپل علاقې مشرانو، نوابانو، واجیانو، یا الله که هغه هر څوک دي هغوی مخې ته یا الله زمونږ د خولې ورانېما. یا الله هغوی مخې ته مونږ ذلیله کېما. یا الله د خپلو خزانو نه فراخه رزق راکړي. یا الله زمونږ مشکلات او حاجتونه د خپلو خزانو نه پوره کړي. یا الله مونږ سره د رحم معامله وکړي. یا الله مونږ سره د مهربانۍ معامله وکړي. یا الله مونږ د دین خدمت لپاره قبول کړي. یا الله مونږ په د دین په خدمت باندې پوهه کړي. یا الله اخلاص راته نصیب کړي. یا الله ستا رضا راته نصیب کړي. یا الله زمونږ هر عمل خالص ستا د رضا دپاره وګرځي. یا الله د هیڅ چا دپاره پکې هیڅ حصه مه ګرځې. یا الله ریا کول تبعی ده. یا الله د ریا نه مو ساتي، ځان ښودل تبعی ده. یا الله د هغې نه مو ساتي. یا الله زمونږ دا جامعه ده اله العالمین دا نیکان بندگان ته نه ووتل. یا الله د جامعې اول بانی عبدالرحیم چترالی، یا الله د هغه په قبر باندې انوار را نازل کړي. یا الله هغه ته د دې صدقه ور ورسې. یا الله دا صدقه جاریه د هغه ساری او جاری لري. یا الله هغه باندې رحم وکړي. یا الله زمونږ د دې جامعې یو ښه نوم وباسي. یا الله زمونږ دا جامعه کامیابه کړي. یا الله زمونږ د جامعې کې کمې وي، یا الله ته معلومې دي، یا الله هغه کمې ختمې کړي. یا الله مونږ سره د احسان معامله وکړي. یا الله مونږ سره د فضل معامله وکړي. یا الله مونږ سره د رحم معامله وکړي. یا الله زمونږ جامعه کامیابه کړي. یا الله زمونږ جامعه کامیابه کړي. یا الله زمونږ جامعه کامیابه کړي. یا الله مونږ باندې د رحم معامله وکړي. یا الله ناستو ملګرو کې کوم ملګری بیمار وي، چا کور کې بیماری وي، د چا والدین بیماران وي، د چا کشران مشران څوک هم بیماران وي، یا الله هغه ټولو ته صحت کامله عاجله مستمره ور نصیب کړي. ناستو ملګرو کې د چا والدین، د چا رونه، د چا بچي څوک هم وفات شوي، یا الله هغوی ته هغه دنیا ښایسته کړي. یا الله هغوی ته مغفرت نصیب کړي. یا الله د هغوی طاعات او عبادات قبول کړي. یا الله تقصیرات او ګناهونه ورته په نیکو بدل کړي. یا الله مونږ ته د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي. یا الله تیر شوي عمر کې څومره ګناهونه شوي، یا الله د توبې توفیق را نصیب کړي. یا الله تیر شوي عمر کې څومره خطایانې را نشوي، یا الله توبې توفیق را نصیب کړي. یا الله کومې توبې موستي یا الله هغه راته قبولې کړي. یا الله کوم ګناهونه هم کړي یا الله تیر ته معاف کړي. یا الله آینده عمر څومره پاتې دی، یا الله په طاعت او عبادت کې یا الله تیرولو توفیق را نصیب کړي. یا الله ستا په رضا او د حبیب کردگار محمد مصطفی په رضا کې یا الله تیرولو توفیق را نصیب کړي. یا الله
مونږ سره د رحم معامله وکړي. یا الله فلسطینی مجاهدین دي یا الله د هغوی حامی او ناصر شي. یا الله څومره شهیدان دي هغوی شهادتونه قبول کړي، څومره زخمیان دي یا الله هغوی ته صحت کامله عاجله مستمره ور نصیب کړي. یا الله څومره کورونو کې دي یا الله هغوی ته صبر او استقامت ور نصیب کړي. څومره فلسطینی مجاهدین یا د نور دنیا مجاهدین دي او د ظالم جابر اسرائیل مقابل کې ولاړ دي. یا الله دغه فلسطینی مسلمانانو مجاهدینو کمزورو ته یا الله فتح او نصرت او غلبه ورکړي. یا الله استقامت ورته نصیب کړي. یا الله د بدر په شان یا الله د بدر په موقع کې تا د ملائکو په واسطه یا الله مدد کړو. یا الله حق مدد ورته به نصیب کړي. یا الله حق مدد ورته به نصیب کړي. یا الله ملائک ورته راولېږي. یا الله مونږ د فلسطینیانو مسلمانانو مظلومو په حق کې منی وکړي. یا الله مونږ منی سي د هغوی په حق کې. یا الله مونږ ته توفیق راکړي چې د فلسطیني مسلمانانو مالی جاني هر قسم توسي یا الله مونږ ته توفیق را نصیب کړي. یا الله ناستو ملګرو کې د کم ملګرو ودونه شوي یا الله هغوی کې ورته برکتونه واچي، نیکان صالحان او عالمان بچي ورکړي د چا نکاح ونه شوي او یا الله کوژدنی شوي یا الله زر زر د ودونو توفیق ورته نصیب کړي، خوشحالي ژوند ورته نصیب کړي. د چا نی شوي یا الله نیکانې عالمانې بیبیانې ورته نصیب کړي. یا الله د چا چې نی شوي یا الله نیکانې عالمانې بیبیانې ورته نصیب کړي، خواږه سنت دي خوږ ژوند ورته نصیب کړي. او یا الله صالح علما او بچیان ورته نصیب کړي. یا الله چې دوی د پاره او دوی د خاندانونو لپاره صدقې جاریه شي او دوی د پاره او دوی د خاندانونو لپاره د عزت یو ذریعہ شي، د دوی د پاره او دوی د خاندانونو لپاره د اسلام او د مسلمانانو لپاره یو رهبر شي، یو نیک انسان شي، یو عالم او قاری او فاضل شي. الله داسې بچیان ورته نصیب کړي. یا الله مونږ هم یا الله د دین کاروالي یا الله مونږ هم د دین د خدمت لپاره قبول کړي. یا الله د حرمین شریفینو ملمانم جوړ کړي. یا الله د حجونو توفیقونه را نصیب کړي. یا الله بار بار د حج توفیق را نصیب کړي. یا الله د عمرې توفیق را نصیب کړي. یا الله پروژې کوم د عمرې اراده ده یا الله د ټولو ملګرو ته سره زمان او سره د استادانو الله د عمرې توفیق مونږ ټولو ته نصیب کړي. یا الله مونږ ته عمرې توفیق را نصیب کړي. یا الله مونږ ته اسباب مهیا کړي. یا الله په خیر عافیت سره مورسه. یا الله ستاسو د رضا لپاره مورسه. یا الله د عظیم عبادت راته په مبارک روزه کې په حرمین شریفینو کې نصیب کړي. یا الله زمونږ دا څوم کار کړی دی، درسونه ویلي دي، درسونه لوستي دي، څم اوریدلي دي، څم خودلي دي، یا الله دا رانه قبول کړي. یا الله دې کې برانه خطایا نشي کمزوري نه بشي. یا الله ډیر ټوټه پوټه دی. یا الله د خپل رضا لپاره قبول کړي. یا الله مونږ سره د احسان معامله وکړي. یا الله مونږ سره د فضل معامله وکړي. یا الله مونږ باندې رحم وکړي. یا الله ډیر نیکان بندگان دي د علم په لاره کې دي، ستا حبیب فرمایلی دي چې دا جنتیان دي. یا الله حقیقي جنتیان وګرځي. یا الله حقیقي جنتیان وګرځي. یا الله د قرآن زده کوونکي دي او ستا حبیب مونږ ته فرمایلی دي چې دا قرآن به د قیامت په ورځ چې څوک قرآن ته کوي، قرآن باندې عمل کوي، هغه د پاره به وکالت کوي، هغه د پاره به جګړه کوي، هغه به جنت ته بوځي. یا الله د قرآن وکالت مونږ ته نصیب کړي. یا الله د قرآن هغه موافقت مونږ ته نصیب کړي. یا الله د قرآن هغه شفارس مونږ ته نصیب کړي. او یا الله که څوک قرآن نه لولي، قرآن باندې عمل نه کوي، بیا به د دې خلاف جنګېږي. یا الله دا خلاف نه مونږ وساتي. یا الله یو شپه داسې به راځي چې د دنیا نه به ځو، هغه ټولو خاورو کې به زمونږ شپه. یا الله دا خبرې په خولې اسانه دي، حقیقت کې الله ډېرې ګرانې دي. یا الله هغه شپه هم د کامیابو کړي. یا الله هغه شپه هم د کامیابو کړي. یا الله هغه شپه هم د کامیابو کړي. یا الله یو ورځ به داسې وي چې د حشر میدان به لګېدلی وي، اولین او آخرین، انبیا او اولیا ټول به جمع. یا الله هغه ورځ د شرمندګۍ نه مو ساتي. الله دا هغه ورځ د شرمندګۍ نه مو ساتي. د ټولو نه لویه ګناه د زړه ګناه. یا الله زمونږ د زړونو نه ګناهونه وباسي. که زمونږ په زړونو کې چا سره حسد وي یا الله وی باسي، که چاته بدنیتي وي یا الله وی باسي، یا الله که بدګماني وي یا الله وی باسي. یا الله زمونږ په زړه کې صحیح دین راولي. یا الله زمونږ زړه د دین په وجه منور کړي. یا الله زمونږ دماغ د دین په وجه رڼا والا جوړ کړي. یا الله موږ سره د احسان معامله وکړي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.